د پښتنو د پرمختګ دپاره کم څیزونه ضروري دي چې هغه موږ د پکار دي چې اختیار کو؟ د یو قام د پرمختګ لپاره دوه شیونه ډیر ضروری دي. جی جی یو خو شعور چې موږ ځوانانو ته شعور ورکو. جی جی یعنی انسان ته چې خدای پاک کم قابلیت ورکړي، کم استعداد ورکړي دی چې هغه استعداد چې د هغه یوټیلایز کړي، د هغې نه کار واخلي. جی 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 دوهم شی چې کوم دی هغه سکل یعنی مهارت هنر دی جی جی چې موږ ځوانانو ته یو هنر وښایو. جی جی متاسفانه زمونږ ځوانان په تلي کې زرغونی. بالکل او ډېر کله داسې وي چې زمونږ ځوانان مستقل مزاجه نه وي. موږ غواړو چې د شپې د یو شی کامیاب شي، که هغه کاروبار وي که هر څه وي، موږ په هغه کې ژوند نه لګو. البته د یو شیز کې ایکسپرټ جوړېدل، په هغه کې ماهر جوړېدل، په هغه کې کامیابی لیول ته رسېدل چې د یو ژوندګي غواړي. بالکل او متاسفانه زمونږ ځوانان چې د څه وخت یا څه انرژي په یو شي کې ولګوي، څه په بل څه کې ولګوي، څه په بل څه کې، هغه ټول ژوند په مختلف سایډز کې د هغې ډیوایډ وي. که چېرې یو ځوان په یو فیلډ کې نښتی وي، مثال په طور یو کس دی هغه چې دی په میډیکل کې نښتی دی، نو هغه که طب کې ټوله زندګي ولګوي شاید هغه به یو ښه ډاکټر وي. بالکل هغه پکې نسبتا ډېر وخت لګولی. بالکل دا دوه ډېر ضروري شیونه دي.